السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم دا وخت د امریکا ورجینیا ریاست په نوکسویل نومي ښار کې یم مدینه حلال فارم ته مې راوستي چې چرګان ګډان چیلي غویان سخي او دا خرڅېږي او شیر خان راسره دلته کې ولاړ دی په پوره پام کې کړو شیر خان د دې فارم منیجر دی د افغانستان سره تعلق ساتي شیر خان السلام علیکم وعلیکم السلام یو ځل څنګه حال دی خیر دلته منیجر یې که نه په دې فارم کې ها صحیح ده خبرې طریقو ته غواړم چې ته موږ ته پوره پام کې موږ د خپلو کتونکو اورېدونکو ته مو وایم چې ټول راسره عمل پاتې شي تر اخره پورې زه به نن تاسو ته دلته درخوا یم شیر خان په مرسته باندې چې دلته چرګان په څو دي دلته ګډان په څو دي دلته د سخي غوښه څنګه ده او الاله څنګه کېږي څه طریقې کار وي د پوره فارم کې تاسو ګرځوم ټول راسره عمل پاتې شي ها نو شیر خان د څومره مودې نه دلته کار کوې زما دغلته ورور تقریبا یو نیم کال وسو یو نیم کال دی چې دلته کې کار کوې او څه دي سره چرګان دي سره چرګان هم پکې دي که نه چرګان شته خو صرف انډې دي هغه خرڅوي اګې خرڅوي د چرګ اګې نو بس چر راوځم دا اګې نه اتره کوم ځای سیمه کې کوم ځای زه د افغانستان یم د لوګر ولایت ښه او سیده او سخي دي ساتلي دي او غویم دي پکې که نه بول هم دی پکې دغه یو بول دا او دوه نور خسکي د دې عمرونه څومره دي تقریبا دا تقریبا یو کال نه هغه یو 14 میاشتې ده ها بول او دا نور چې دي 4 میاشتې 5 میاشتې اندازې 4-5 میاشتې چیلیم دي سره او دلته په امریکا کې چې کوم زیاتره کسٹمر هم څوک دي کې زیاتره کسٹمر زمونږ چې دي د انداز زمونږ پښتانه دي افغانان دي افغانانو د پاکستان پښتانه مطلب غوښه ډیمانډ دوی ډیره ده ها او څه زیات خرڅېږي دا ګډ خو ساجیبه غونډه ګډ دی شیر خان دا ګډ چې ده دته شولې وای دا سپیشل بریډ ده خاص سپیشل بریډ دی خصوصي چې کوم نه نسل دی تاسو وای خاص نسل دا په څو باندې چې دا یو ګډ سړی اخلي دا مخامخ چې ولار دا په څو دی دا تقریبا د دوی پرایسونه دي له 500 نه اوپر دي اور 500 500 غوښه پکې ډېره که چربي پکې ډېره غوښه دا بس تقریبا 100 پاونډ دی دا تقریبا هر یو 100 پاونډ نه ډېر دی یو 100 پاونډ یا 150 او په اخره غوښه توره ده کسره ده نسره ده دا چې دي ښکاری لکه 2 کلن ښکاری او دا چې اصلي دوی اکچوال ایج دا د لیس دین 1 ایئر دی مشکل دوی بیبي دی بیبي کی حسابيږي صحیح دلته کې خلک راضي او دي کې خلک دارس مطلب ساروي خو دا ټول زمکه تاسو سره داسې دی خو ګیر چا پیرا او دا ټول لاسه لاړ ده ها او کورم دی پکې کورم دی صحیح ها کورا خواته دی پکې صحیح او دا ګوډ چې دی دا د ته بور ګوډ وای دا هم سپیشل ګوډ دی های کوالټي بریډ ها سو دنه پورته نور واخه نشته په هغه کې چیلی کې ښه مطلب دا او دا څومره مودې دی او دم تقریبا د 8 میاشتو 9 میاشتو د لزنی ښه د 8 9 د یو کال نه کم دي داسې او غیا په دا خوره دا مطلب دا وچه غیا په خوره کسه او بعد وخت دا وی او بعد وخت دا سه شنه غیا وی او پرېګ دی بارم پرې دی او بارم پرېګ دی اوس ګرمي ده نو ګرمي لپاره دلته هولډ کړی او دا اوس زموږ سیلز ټیم ده ښه نو هغه لپاره دلته به اوس موږ هولډ کړی دي صحیح او موږ به نور هغه طرف ته نور چیلی او نور ګډان هم دي تاسو سره کنه اب خو یو خو موضوع او زه به خپل کتونکو ته دا وایم څوک چې دا بلاګ یا دا ویډیو ګوري نو دا شیر خان دلته کې په دې فارم کې منیجر دی مدینه حلال په نوم باندې دی دلته په ورجینیا کې دی د ورجینیا په نوکسویل نومي سیمه کې دی او دا وخت په پلاستیک ولې چولې دي دا څه شي دا ټیګونه دي تقریبا دا کوم فارم نه راځي دا تقریبا 3 ځای دا سیلز کیږي ها نو چې کله دلته راځي دا زیر یلو ټیک څه دا زموږ د فارم ټیک ده ها نو هغه ټیک په ترو باندې موږ ویب سټ هم لرو نو ویب سټ مطلب دا چې په انلاین هم کته شي تاسو انلاین هم خرڅوي سو ها انلاین هم خرڅول شي تاسو خپل ویب سټ دی پاغه medinafarmva.com medinafarmva.com صحیح ده او دا بل وته چې لګیدل بل ټیک چې وته لګیدل لري دا نور فارمونه راځي ځکه دا اکشن کې الته خرڅيږي نو تقریبا 4 فارم نه 4 ځله دا سیل کیږي کنه ها مطلب تاسو په میلو کې اخلي څنګه اخلي دا غوي اکشن کې اخلي دا غوي خدا سي بد ګوري چې موږ ته غوسه نه شدید په دا کومه جبوي دا بس نه بلد یو سره ته چې आवाज کې په پښتو کې وته आवाज کې کنه په انګریزي کې وته نه دا ټول انګلیش وایي کنه انګلیش خدای انګلیش وایي ها انګریز دی انګریز ده بس بیا به تیوز راځه پس پته راځي کوم نه انګریز په پښتون دا څه خاص نه سيزي نه جراته جوړ نه شي راځي چې زدا څه بلور شو همې چې ټوکې د پاره وي کنه انګریز ډیر رحم دل هم دی دا خو ته سپختر کې راغلی وای او دا غوړې لیدل وای دا تقریبا 1400 پاوند 1500 پاوند ګډ ښه او دا سه زموږ او دا غیا د کوم ځای نه وروړي دا غیا چې پرتا دا ټول دم د غز ازمکو دي دا شاوخه د شو او دا اخلي دا یو رول په سو باندې کیږي دا غیا دا یو رول په $15 په $15 تاسو اخلي
صحیح او بیا په دې نو دا خو تاسو ډېر ګران پریوزي که څنګه ولا ګراوند پریوز ځکه نو دا پرایسونه هم داسې لږ هغه دي بعضې کسان شکایت کوي ها د دوی د مینټیننس هم دغه ګیاوې دي او نور دا زیر وجه قیمتونه هم خو تازه غوښه ملاوي په امریکا کې تازه غوښه ملاوېدل هم چې کوم دی لوی غنیمت دی ځکه چې دلته خو استرالیا نه د نیوزیلینډ نه غوښه راځي یو کال دوه کاله زړې غوښې که نه هغې ته خو سړی ګوري سړی چې مړي خورم راته معافي وکړي روان شو او شیر خان سره ځو او شیر خان داسې چې کوم دی تاسو وایئ چې دا کور دی ورسره مخامخ او موږ به بهر وځو او داسې به وځو ښه دغه مخامخ کور د شیر خان وی دی سره لسې کړه ځمکه ده موږ خامار خو دغه ته ولاړ دی تاسو به وینئ او اوس به داسې لوړ شو دلته کې چې کوم دی دا ورسره پوره ځای دی زه تاسو ته هغه ځای هم ښیم کله چې دي ګډ یا چیلې حلال کي یا غویې حلال کي یا سخي حلال کي نو بیا د هغې کوم ځای کې دی خو سره کانټه تار لګېدلی کچه لار ده او دې خوا نور چرګان خو نه دي ما چرخ خو لیره راځي پته نشته چې کوم دی هسې راته راځان چرګ ښکاري که نه دا کسان هم راغلي دي دلته ګاک دی دا ګاک ته دي دغه اخلي How you doing, brother? که نه دي ولې دغه اخلي دې به ورته وګوره راشه که ته ودې کې که نه دې ته نن څخه ګرمي هم ده دلته کې ګرمي هم نه لګه دې به ورته وګورئ دې ته هم دا ټیګونه لګولي دي په دې ټیګ مطلب دا دی چې دا په مختلفو میلو کې په مختلف شیر خان دلته هم لوړ شو که نه دلته هم راته صحیح ده ما په سوټو کې خپه کېښوده نو دې ته سوټه وایي که نه نو هسې سړی دغه شي او فلش بیا به ووینځو دلته ما ګډان دي دغه حساب دی دلته دا هم شته او دغه نه وړو کې ناسم شته هغه واړه کې راته وښیه دا خو مو لیدل داسې به څنګه ځو بله لارې مو ته جوړې کړي دي او مې نه وي مې د اوچت مې د نه کي نه نه بچم راځه او که هسې مونږ دا بند کړو که نه او که نه کاڼې اکثر د یتیم سر له راځي شیر خان هغه هم نه کې پې هغه هوا خراب هم نه کړي ته وګورئ هغه پیسې یې وغورځولې شیر خان چې زما ویډیو دې کتلې ده که نه بلاګونه دې کتلې چې زما ډېره مزه دا چرګ دی چا دی ګرځي راګرځي خو صحیح ده او ګیدړان میدړان سره زناور پسې ګډو په زو پسې خو سره راځي نه ولا راځي خو پنسون هم لګولي شاوخوا مکمل ها پنسون هم لګولي اوس دې کې دې خوا سري داسې ده دغه بیبي دا چې ما ته کوم یادول هغه دا دي دا واړه دي ښه او د دې څه نرخونه دي د 300 350 داسې نرخونه دي اور 300 درې نیم سوه ښه او دا څو پاونډه دي تقریبا چې ژوند دی تقریبا 80 پاونډه 80 پاونډه او یا 80 پاونډ ارڅ سره او نه چې ارڅ تیو باسي بیا 100 پاونډه پاتې کیږي بیسیکلی دا کوم بریډونه دي لکه 80 پاونډه وي چې هغه نه سکله حلال کې 30 پاونډه غوښه ورکوي خاصلوي پاونډ غوښه هاف څه ته چې بیبي ګوټ یا بیبي لیم وي هغه دا دی او بیبي لیم دا وي نو هاف غوښه ورکوي او هغه کوم بل بریډ چې دا هغه هاف نه ورکوي هغه لکه 60% 60% غوښه ورکوي 60% ښه هغه ډېره غوښه ورکوي ها او داسې دي نو وړو کې دي چنجر دي ځکه دا غوښه کم ورکوي 50% صحیح او ښه صحیح شه دا دغه شانتي او دلته هغه ګډان د سر نه چې کوم وي کوم وطن کې وي هغه لم والا اکچولی نه هغه دلته خپل د امریکا دولت د اجازه نه ورکوي ځکه هغه فیټي وایي د هیلث ښه هغې کې چربي ډېره زیاته وي ځکه چې صحت دلته لړي خلک چې کم دی نو او موټاپا یا غټوالی چې کم دی دلته کې دې ته اوبیسټي یا بیماري ویل کېږي وال خو نه کې هلته خو به اکثر تا پسې ګډ راشي دي یېرېږي دا ولې چې ځانانو دا خو مخکې چې راغلي ډېر غټ هارمون راغلي دومره فیټ نه وي که نه ښه او نه دلته بیا قصابي ته راشي او الاله کوم ځای کې کوي الاله ځای راته وښیه اچھا سرالې ځای راته وښیه پکې دې مو ته لګولي دي هلته کلي وطن کې خو بجلي نشته خلک چې کم دی ځان ته ببوزي وخي ته ګډانو ته چرګانو ته پکې لګولي کولر ښه ایر کولر دی مو ته ماشاءالله لګولی دا وګورئ ایر کولر هم ورته لګېدلی دا ګوره د انسان سره د ځناور هم دلته خیال ساتلی کېږي مزې کوي ملګرو خره په امریکا کې پته چې کله به چړې لاندې راځي د شیر خان خو بیا هم مزې کوي دا ګاک راغلی ستاسو دې سره خبرې کوم ورګه نو ملګرو دلته دوه کسان ناستې دي راغلي ګډ اخلي Hi, how are you doing, sir? My name is Wakil. Sorry to bother, but you guys are here to buy a goat or lamb or anything? Yeah, basically we are here for that. That's why we came here. That's why we're waiting here. Did you choose anything? Yeah, we choose. Yeah, we chose two. Is it a good price? You're satisfied? Yeah, the price is okay. I don't see the price like a bad price. It's kind of okay. It's kind of okay. Yeah. Before, I mean, you said this is your first time here. Because like the price matches to the product itself. So okay. basically I think it's good. It's good, okay. It's worth the price. Okay, and so this means you guys are happy. And before coming here today, where you supposed to buy? I mean, where were you guys buying the meat from?
before? Well, basically, we had the referrals to here. Someone that appreciate what they have done for him in the past. So that was a good referral. So that's why we are here. Okay, somebody recommend you here, so okay, that's what it is. Thank you so much. Nice talking to you. Thank you. I really appreciate it. I wish you all the best. Thank you. دیو چې موږ دلته راغلي یو دلته چې کوم نه قیمتونه سره هم د قیمت نم خوشاله دي د شیر خان نم خوشاله دي کنه او وی چې چاره لګلی دلته کې څنګه چې زه چاره لګلی په ما ټوخیم لګی زما سورز له مرز ده طبیعت مې خراب دی وبخې نو لاله دنه کوي دنه اردو حاضر خپل پاکي کمول کنه دا داس دنه تلشم داسي ما خدان له پینټو مولړو کنه په سټو باندې خو خیر او شاتم خرڅوي شاتم خرڅوي دا خپل پاک کم دی درځم نو دا کسانو خبره تاسو اورئ دی راغلي دلته کې او سب خدل تکي لاله هله کنه پکې مشته نه پکې ماششته ها دی راځي د لوس دی لاله کوي کنه دلته پکې لګیدل لري او نیچرل راهنی د پکې دا شاتم خرڅي په $10 باندې کنه او دا پکې دلته هم لګیدل لري کلمه هم پکې لګیدل لري او دا وی چې کوم نه فرش ګارلیک دی پکې وګه د پکې وګه خپل کېږي شیر خدا ارګینیک دا خرڅوي مو $5 باندې یو پاوند دی پاور واش ماشین هم پکې پروت دی او دغه دفتر دی کنه اریم کوم ځای کې لګولي خدا را لګیدل په دې را باندې کټ کړي او په دې لالي چړو چاکوانه ته وګوره دی روان دي چې ما سره خاله پیسې ورکړي دلته کې اوسه دغه شیر خان ته پیسې اخلي او دلته کې چې کوم نه دا شي کولاوي کنه کولاوي ګدام کولاوي چې کولاوي دا موږ واپس هغه ته رالو الا کنه دا مزه په خار کې دي د سرور بار کې چې کوم نه اخوا به ورشي ګوګل ریویو هم کولای شي ریټونه او نور څه نیم لیکلي دي نو زه په دې لاره تېرېدم نو بیا راته ملګري چې لکه دلته ودرېږه یوز دلته لګیا دي پیسې کیسې ورکوي او دا د لالې ځای دی دلته کې چې کوم نه په دې ماشین یې کټ کوي نه په دې ماشین چې دا بټن یو غر ته وباسي ما ورته مې اکثر خو چې لکه چربي پرته ده خدای پاکه نه او دلته ځوړندۍ نه دې ځای کې ځوړند کې وینځي یې پاکوي یې دې ځای کې بس پوره شی دی کوم نه سمه دا خبره شي الله دې مل شي او بس دغه کیسې دي دا فارم دی ما خو تاسو نور فارمونو ته هم بوتلي وي دلته خلک چې کوم نه ټیپ ټیپ کاره کې مې کمرې مې آتا هو کنه مخکې به سره دي کې خلک چنده ورکوي ټیپ ورکوي چې مطلب کار نه خوشاله شي نو ټیپ وته مو کې ټیپ په امریکا کې یو مطلب دا دی چې نه خوشاله شي نو بس هغه شان تر او ټیپ باندې ډېر نوکران ډېر روزګارونه رواني ځکه خو ډالر ټرمپ یې وایي چې ما د سروې کول نه دي پکار ما د ویټرس نه تاسو کړو چې تا په ټیپ باندې ټیکس لګي او کنه لګي دا دومره ډېر مچانې راټینګ کړي راشه کته دیږي بلا بلا کنه لګي نه تاسو پټې دې ډاکا نو او دغه سره بل پټیم ډاکا ځکه خو پکې مچان نشته خو شاته بار کور دی وسره کنه او دی یو بل سره خبرې په ایمان له پیزارو مولړو جامې مې چې کم دینه مانځنه وېست له خیره سره دیو شجاره لګلی دی کم کسان کنه نه او ته چې ډیسکاونټ ولا ورکا چې رعایت وسره وکا نو دې لګیا دی د نه ګورو پروژه مې خره یو افیس ته او کسی کنډیشن پکې لګیدل شیر خان تاسو وره د افغانستان سره تعلق ساتي او پورا فارم راټینګ کړی دی پورا کار چلی ہے نا او دلته منیجر هم دی او کار یې روان دی دا ښه قیمت ته چې تاسو له در کومه خبره شو ګورئ ګوره دا ټول تاسو ته بوس کار شي ګورئ کیمرې مته لګېدلې دي چیلو ته دا مونږ یو دلته کې دا سلاټر هاوس دی دا اوس بل فارم دی ها دا خو خمار ولاړ دی تاسو بختاري نو کیمرې وته لګېدلې نه ګورئ چرګ هم نه داري تاسو یې او بس زموږ ته چې پیسې وسنګ را لګي دا راته شي محمد خان داسې بزرګ حضرت خو موږ ته چرګانو مخای خو دا راته چې دا فارم دی چې ته خو سره کار کوي کنه او زه کار کوم دا فارم څه دی زموږ ملګری پاکستان نه د محمد خان نومیږي ها محمد خزر محمد خان محمد خان سړی دی ښه او هغه څه کوي هغه خپل خو هغه آی ټي انجینر د آی ټي کمپنۍ لري ښه او دې کور کې پاتې کیږي د کور کې پاتې کیږي او تاسو مو سره پاتې کیږي رامغې لاغه سره خبرې کوي ښه نو زه موږ اول د مچو دغه وګورو کیسې به وګورو بیا به راشو بیا به سره خبرې اترې وکړو او محمد خان سره هم خبر محمد خان اردو ویونکی دی اردو ویونکی ښه اردو ویونکی او دې خو تاسو چرګان ساتلي دي او سیکشن چرګان دا چرګانو دی ښه چرګانو هګۍ هم خرڅوي چرګانو هګۍ او یا انډې یا ایکس یو ته ویل کی دا په سودي درزن په سودي دا پر ډزن $6 د وختو کې ډیماند ډیر شوی د مخکې $15 او خو $6 خو $6 باندې یو درزن دی ښه او مطلب دا چې ډیماند سی واشه غوښتنه سی دن ورتلی شو کده نه شو ورتلی او بس ورتلای شي
چرګان را پسې ټونګه والا چرګان خو پکې نشته اکثر خو دا چرګان دلته ډېر بدماش وي دننه بلوړ شو ګور دی چرګان ساتلي دي چرګې دي چرګان دي او کوم قسمه چرګې دي پکې ونوځي بار ونوځي که نه دا بند کو دا خو تاسو ټوله دت دي ها هغه بربنډسټه چرګ هم پکې ده او څومره دي تقریبا چرګان د سره څومره دي چرګان تقریبا یو 50 دانې او دا کمترې پکې دا کمترې هم خرڅوي او کفترې دا د فن لپاره داسې بس ساتلې دي څه لپاره فن لپاره ښه خوند دپاره دي فن دپاره دي او ډېرې غټې غټې کمترې داسې کمترې خو ما چې د دغه کې هم نه دي لیدلي ورګه داسې به ورته وښایي داسې راځم دننه ورشم ها دا وګورئ ښه دا پکې بل شانتې کمتره بچي هم کړي دي چرګې بچي کړي دي چرګ هم کړي او کفتر هم بچي ها کمترې هم بچي کړي دي ورګه ورته خواله ورته شم که نه راونه دانګي را چنچڼه مو ته راننه وته دینه لار خطا شوې ده غلطه شوې خدای پاک په غلطۍ سره دننه راننه باسلې او دا چرګ دی چې بچي ورسره چرګ خو اکثر چې کم دی نو دا کړوپ کړوپ کې راغستې دي هغه مخامخ چې کم دی نو کمترې بچي دي کمترې او دې خوا او شاتو مچۍ هم ساتي دغه هم ستاسو خپل ها صحیح دا خو تاسو ډېر ګران کار دی دا ساتل او د دې صفایي کول او د دې خیال ساتل او خوروی پې څه خوراک بس دغه شان دی ورته ده ښه دا ورته دا کوئ صحیح او څو کسان کار کوي دلته پکې دلته تقریبا 10 کسان 10 کسان محمد خان 10 کسان په نوکرۍ کړي دي ښه ځان سره او کمترو نه علاوه چې کم دی نور خو بس نشته دا چرګې دي او چرګان دي سبزي مبزي هم نه راکرلی سبزي هم شته ها سبزي او سبزي هم خرڅوئ که نه سبزي مطلب ښه خپل ځان د استعمال دپاره هم کړی ده دا پکې نور چرګان دي او دا خو به ځینې چرګ هګۍ غټې وي ځینې به وړې وي ځکه چې دا وګوره قسمه قسم چرګې دي پکې او بانګي مو سره نه ساتلې بانګي خو پکې هغه دی بانګي ښه ها دا بانګي دی راشه که ته ودرېږې یو بانګي هم ساتلی دی تقریبا 2-3 دانې دي نور وتلي ښه ما یې که د یو بانګي ته هم دا دومره چرګې پرېښي دي دا خو به ډېره ګرانه ډیوټي او که نه ښه دا هم پکې سبزي کرلې ده دا سبزي دا مرچکي دي مرچکي هم کرلې دي ښه صحیح مرچکي پکې شوي دي مرچکي بس نوی نوی ګلانې وخت ښه ګاونډیانو خو جاز لزولی دی ګرځي را ګرځي پرایویټ جاز روان دی که نه ګلانې کړي مرچکي لا نه دي کړي مرچکي نه دا بس اوس پکې دود ګلان راغلي او ټماټر دي ټماټر هم دي او هغه کدو دی کدو دی ها او یو خواته جوار هم پکې کرلې دي او د شاتو پیټه هم ته مچۍ هم کوم ځای کې دا مچي دا دي ښه دا مچۍ دا به هغه طرفه ګورو که نه دا چې هغه طرفه ته راته اخوا نور هم دي تاسو وایئ خو هغه لرې دي او دا قسمه او دا چرګې د کوم دي دا هم د میلې نه راولئ دم و بس د شاوخوا څنګهونه اخیستل کېږي او دغلته پیدا کېږي او هګۍ څوک راغونډي هګۍ کوم ځای کې چې هغه هګو هغه ځای راته وښایه که نه او اګو ځای دا ده ښه او دا هګۍ راغونډوي څوک دلته هغه لپاره بل کس ده ښه بل کس دی هغه ځای دا ځای ده هګۍ پکې نشته چې ووینو هغې ښه ټولې راغونډې نن یې غونډې کړې دي دا یو دانه شته ښه دا تازه هګۍ ده وینې دم ده او دم ده ښه دام ده او دام ده دا دوه هګۍ ده نه ظالمه ښه دا دوه هګۍ زه اخلم ځان سره او دا دومره فن کېږي دا تازه دا تازه هګۍ ده اوس د چرګې اچولې ده اوس پته نه چې کومې وې اچولې ده که یو چرګ ده ورته وګوره دا هګۍ دي که نه په امریکا کې تازه هګۍ ده چرګې ده دغه مطلب چرګې اچولې موږ یې راوچتې کړې نور خو پکې نشته مونږ نه نور پکې نشته دا دې کې هګۍ چې راشه که نه چرګې ته هګۍ اچولو دپاره هم تاخ جوړ کړی اکثر هغه چې وي کې کم تاخ کې واچوم که نه دغه تاخونه دغه دي چې خلک اکثر ذکر کوي شیر محمد خان اوس مچۍ راته وښیه مچۍ خو مچو څومره پیټۍ دي سره مچو تقریبا یو 100 پیټې دي خو یو څه دلته دي خسا خوا دي شل دیش پیټ او مچۍ پکې ښې ډېرې دي مچۍ ډېر دي چیچل خو نه کوي که نه نه فعلا خو دننه دي ښه دننه دي صحیح ده او که نه چې ته راپاره نه شي پروسس کوي مطلب شات پرې غونډوي بیا هغه ټیم کې دا وځي ښه او دا د نشات څوک وباسي بیا دا شات دغه لپاره ما ښه دغه مچۍ دي ورېږه ښه دا زه زوم ان کړمه داسې به شي ورته ډېر وله خواله نه ورځمه ومې نه خوري که نه دا ورته ووایه دا بلا شي مچۍ دي واو دا یو دا څه پیټۍ دي یو ده که دا یو پیټۍ ده دا 4 پیټې دي دا 4 پیټۍ دي دا ښه 1 2 3 4 او دغه یوه شوه ښه دا تاسو دلته کې ایښي دي ښه پوره علاقه سره ښه نو زه راځه به شیر خان ډېره مننه دې کومه خوشحاله اوسې ژوندی اوسې ګړندی اوسې د خپل نوم په شانتې واقعي ازمارې والله شعر یې که نه او که نه مونږ خو یېرېږو دا خبره چې ته سمونه خوري او دلته غل غدو پکې وي که نه کلي علاقه کې چرګانو پسې غل راځي یا وله و راځي یو ځل راغلی و د سپینش کسان دي ښه نو هغه راغلی او ټوپکې تماچې هم ساتلي دي ولا هغه هم شته ښه او یو ځل هم ګیر کړي دغلته خو بس بیا هم پرېښوده
اوم نو هلته خدای پاک هلته کې کلی کې وطن کې خلک چې کم دي خدای نه غل غواړي دا افسوس کول باندې وطن نه درلود چې صفیا کې مولا په سر ماته کړي او دې سټو سره څه کوي دا ساروي چې دا پچیو کې سټیو کې دا دې سره څه کوي دا ټریکټر باندې موږ صفائی کوو ها. بیا د ګلانو ته یا سبزی ته ها صفیا کې مپیا کې خونه ته پیته نه نه او دا څه شی دی وسره دا بس باند دلته نور اکسترا دا مصلا دا خلک مون سو کول غواړي کتی شو ورتلی شو او ون ها دلته کې خلک چې څوک راشي کسٹمر راشي سټاف لپاره دا پرسونل لپاره دا غلطه ها مطلب کوم خلک چې دلته تاسو د پاره دی دا چینج کوي باتروم دی پکې او فرج دی پکې ګاډم پکې ولاړ دی او دغه شانتي نو دا باند دی جوړ کړی دی صحیح ده سمه ده او دا مصلا دا خدلته خلک چې کم دین کو څوک راشي مونږ کول غواړي د اختر مونږ کوو خدا اختر مونږ دلته کې کوي اختر مونږ د بار کې او دلته د اختر مونږ کول دا پکې جمعات جوړ راشه کته دیږي کنه دا پکې برابر ایسیم پکې لګېدل دي او مسلم پکې خوري دي او قبله چې ډېری کسٹمر راځي نو دا غلطه مونږ خمونځونه دلته کې کوي ډېر او د شادام زمو مت جوړ کړی دی جان د فیمیل ټول لپاره شته صحیح ده سمه ده نو بس خو پکې پاتې نشو مالکم دنه لړو او اگیم ما واغه سیدای ځان سره کنه او دا خبره چې کم دینو شیر خان باندې بل سودو مو کو 2 درجن اګیر نور ملته یې خیری راکې راته نو ډیره مننه کوم شیر خان خوشاله اوسې ژوندې اوسې ګړندې اوسې الله دې لرا یو جهان مننه ثانک یو خو ګډ ورک او اوس محمد خان صاحب دلته کې ولاړ دی محمد خان صاحب دې فارم مالک ته محمد خان صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد خان صاحب میں تو آپ کے فارم میں آیا تھا یہ بلاگ بنایا شیر خان نے پورے فارم میں مطلب پورا فارم دکھایا مجھے آپ بتائیں اپنے فارم کے بارے میں بتائیں کیا یونیک ہے دوسرے فارموں سے کتنا مختلف ہے ویلکم یہ مدینہ فارم ہے جی رائٹ سو الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ ہماری کمیونٹی کو ذبیحہ حلال میٹ ملے صاف ستھرا ملے اور مناسب پرائس پہ میں ملے جی تو جو ہم سے کوشش ہوتی ہے کہ بیسٹ سروس ہم پرووائڈ کر سکیں اپنی قوت میں انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں ہمارا مقصد ہے ذبیحہ حلال پرووائڈ کرنا ذبیحہ حلال آپ آئی ٹی کی جاب کرتے ہیں نا اس طرح میرا آئی ٹی کا جاب آئی ٹی اور فارم یہ دونوں چیزیں تو بالکل لوکنگ فار سم 100% سرٹیفائڈ ذبیحہ حلال اچھا so یہ that's the only way I can make sure that I do it myself ہاں صحیح اچھا تو اس لیے آپ نے یہاں پہ کیا تھینک یو سو مچ محمد خان اور اگر ایڈریس یہاں کا 12851 بروکفیلڈ روڈ نوکسویل ورجینیا اچھا اور مدینہ فارم ہماری ویب سائٹ بھی ہے madinaffarmva.com اچھا آپ وہیں سے دیکھ بھی سکتے ہیں آرڈر بھی کر سکتے ہیں آن لائن آرڈر کر سکتے آن ہیں لائن اچھا اور پرائسز کمپیٹیٹیو ہے they are competitive but each animal is priced separately اچھا it's per head صحیح ہے تھینک یو سو مچ محمد خان صاحب تھینک یو نایس میټینګ تھینک یو دا محمد خان صاحب خبره تاسو اورئ محمد خان صاحب وایي چې ما حلال ځای کتل غوښتل چې هغې کې حلال غوښې ملاویږي او زه پې یقیني یم چې حلال دی او دې د آی ټي جاب کوي او نوکري کوي خپل کور نه کوي نو ما وي دغه شانتې غوښتل دې کسان چې راغلي دي چې کم دی نو حقیقت کوله 2 ګډانې اغوستې دغلته او شیر خان او دغه رور لګیا دي کټکۍ یې ورته دې وخت نو بس تاسو دې خبرې واورېدې اوس مننه کوم ژوندې اوسې ګړندې اوسې او بس زه یو چکر داسې وم بیا تاله راځم خواله بیا نورې خبرې تاسو سره خپلې کوم که نه مونږ خپلې کیسې بیا شړو داسې نو داسې به وکړو دا تاسو وکتل داسې یو چکر وم دته ما وې او بل دنه به اجازت هم بیا مخامخ ورسره دغه کور دی زومینې کوم دته اوږې وي خپله کېږي ارګینک اوږه ده که نه نو دا بیا تاسو دلته رالو مونږ ته په هغه کې مو ښودله نو بس زه به هم تاسو نه واخلم اجازت دا فارم دی او دا خبره په صحیح طریقه باندې چې کوم دی نو پکې حلالي کېږي او دا خبره په ډز او ټوپک باندې نه ویشتلې کېږي څنګه چې په نورو فارمونو کې کېږي الله دې راته معافي وکړي نو بس هم د دې سره زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازت چې چېرته هم یې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ او د لوی الله په امان